بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. تاسو ته به د سکرین نه معلومات کیږي چې نن به انشاءالله نیو ټیب شروع کوو. لاست ټیب به شروع کوو، آپشنل ټیب به شروع کوو چې هغه ته وایي ډیولپر ټیب. مکمل ویډیو ګورئ، ویډیو سکیپ نه کوئ. که ویډیو مو خوښ شوله د لایک بټن ضرور پریس کړئ. ښه، زه رالم مایکروسافټ ورډ ته او ویو ټیب خو مونږ وویلې که تاسو ته یاد شي. صحیح ده. نن به انشاءالله ډیولپر ټیب سټارټ کوو. که تاسو خپل ایم ایس ورډ اوپن کړئ نو تاسو ته به ډیولپر ټیب په نظر نه راځي. ډیولپر ټیب به کوم ځای نه آن کوو، کوم ځای نه به دا راولو. زه به راځم فایل ته، آپشنز ته، کسټمایز ریبن ته او په دې کې موږ سره موجود دی ډیولپر ټیب. دیس ون ډیولپر ټیب موږ سره په دې کې موجود دی. زه به دا ان چې کومه ده مې اوکې کلیک کړو، ما ته به اټومیټیکلی ډیولپر ټیب ختم شي. زه اوس غواړم څنګه یې راولم. فایل ته به راشم، آپشنز ته، کسټمایز اینډ ډیولپر ټیب دینو کې چې کله تاسو ډیولپر ټیب باندې چیک ولګوئ نو تاسو ته به اټومیټیکلی ډیولپر ټیب ښکاره شي. ښه، ډیولپر ټیب دا څوک استعمالوي او څه دپاره استعمالیږي؟ ډیولپر ټیب دا ډیولپر کسان استعمالوي. هغه کسان دا استعمالوي چې هغه غواړي ایم ایس ورډ کې نور هم زیات کار وکړي، ایم ایس ورډ کې لا ایډوانس کار وکړي. هغه کسان دغه ډیولپر ټیب استعمالوي. خو په ډیولپر ټیب کې مهم کمانډ هغه ویژوال بیسیک دی. دغه اول کې چې کوم تاسو ته ښکاري ویژوال بیسیک، شارټکټ یې څه شی دی؟ الټ F11. صحیح شو. ویژوال بیسیک باندې زه کلیک کوم، ما ته اټومیټیکلی ویژوال بیسیک وینډو په نظر باندې راځي. دې ته وایي ویژوال بیسیک وینډو. که تاسو ته یاد شي چې کله به مو ایډیټینګ کوو یا به سټیپینګ 2 ته راغلو او یا به مو نیو میکرو کریټ کوله نو موږ به یې دې ځای ته راوستلو. دې ته وایي ویژوال بیسیک. ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن. صحیح ده که نه؟ موږ باید په دغه وینډو باندې ځان پوهیږو او په دغه وینډو کې چې کومې خبرې دي هغه ټولې موږ باید ون بای ون زده کړو. صحیح ده که نه؟ فرض خبره موږ سره په دې کې دا ده، دغه سپینه چې کومه وینډو تاسو ته ښکاري دا منځ کې چې کومه ایریا ده دې ته وایي IDE انټیګریټ ډیولپمنټ انوایرمنټ. ډېره دا ویلی شي. بل موږ سره څه شی دی؟ دیس ون دې ته وایي ایونټ ایریا یا ډیکلریشن ایریا. صحیح ده که نه؟ دا موږ سره دی مینیو بار او بیا دا را سره څه شی دی؟ ټول بار. دې ته وایي ټول بار. او دا موږ سره نیویګیشن وینډو ده، نیویګیشن. صحیح ده که نه؟ ښه، موږ باید دغه یو څو خبرې زده کړو. صحیح شو. پروسیجر څه ته ویلی شي؟ چې کله تاسو ویژوال بیسیک ته راشئ دې کې موږ سره انزرټ دی او په دې کې بل موږ سره څه شی دی؟ پروسیجر دا موږ سره موجود دی. پروسیجر کې به تاسو کولی شئ چې سب روټین، فنکشن، پراپرټیز چې هغه پبلیک وي یا پرایویټ وي تاسو یې راولئ. یعنې پروسیجر د دغو ټولو کمانډونو یا د دغو آپشنو پلار دی. صحیح شو. پروسیجر کې دننه موږ سره دغه شیان موجود دي. که سب روټین دی، که فنکشن دی، دغه ټول موږ سره په دغه پروسیجر کې موجود دي. سب روټین څه ته ویلی شي؟ سب روټین دغه ته ویلی شي چې کوم تاسو فار ایگزامپل یو میکرو جوړوئ، یو نیو میکرو تاسو جوړوئ، دغه ته وایي سب روټین. صحیح ده که نه؟ چې دا په سب باندې شروع کیږي او اینډ سب باندې پای ته رسیږي. دغه منځ کې به تاسو کوډینګ لیکئ. بل موږ سره دی میتھډ ان پراپرټیز. که تاسو ته یاد شي موږ به تاسو ته په یو میکرو کې دا هم جوړ کړي چې اپلیکیشن ډاټ اکټیو ډاکومنټ. دغه اولني ته میتھډ ویلی شي. بیا په دې کې چې دننه د ډاټ څخه وروسته کوم آپشنز راځي هغه ته څه وایي؟ هغه ته وایي پراپرټیز. دې ته وایي پراپرټیز. لایک فار ایگزامپل زه اپلیکیشن لیکم، اپلیکیشن دا موږ سره څه شی شو؟ میتھډ شو. ډاټ لیکم، دغه چې کوم مواد دي، دغه چې کوم آپشن موږ ته موجود دي په دې ځای کې دې ته وایي پراپرټیز. دا موږ سره پراپرټیز دی. یو بله خبره یاد ساتئ، بعضې وخت موږ می لیکو. می دا موږ دې دپاره لیکو چې له موږ څخه سپلنګ غلطیږي یا په سپلنګ کې اکثره له موږ څخه تېروتنه کیږي. نو زه می لیکم ډاټ اپلیکیشن بیا ډاټ فار ایگزامپل دا وغیره وغیره. صحیح شو. دلته رالم می ډاټ اپلیکیشن دغه شانې موږ لیکو فار ایگزامپل اکټیو ډاکومنټ. راشه می ډاټ. صحیح شو. بعضې وخت کې دې ځای کې موږ ته هغه معلومات راځي تاسو په ویډیوګانو کې کتلي وي. ښه، بله خبره موږ سره څه شی ده؟ بله خبره موږ سره دا ده په دې ځای کې چې موږ سره کوډینګ وي که نه. اکثره موږ سره څه وي؟
کوډینګ موږ سره په 3 ټایپس دي. دا درې خبرې باید تاسو ضروري یاد کړئ. رن ټایم هغه ته ویل شي چې کله تاسو یو کوډینګ برابر کو، یو کوډینګ مو مکمل کو او په هغه فارم باندې یا فار ایگزامپل په میکرو باندې مو کار سٹارټ کو، دې ته وایي رن ټایم. دی مثال هم در کوم. ډیزاین موډ هغه ته ویل شي چې کله تاسو په دغه بټنو کې کار کوئ او تاسو ته ډیزاین موډ آن وي. بریک موډ څه ته ویل شي؟ بریک موډ هغه ته ویل شي چې فار ایگزامپل تاسو بعضې وخت نه غواړئ چې پوره میکرو دې راته رن شي بلکې نیمې میکرو رن کول غواړئ. صحیح شو؟ مثال یې څه شی دی؟ لایک دلته رالم او ما دغه فار ایگزامپل ټکسټ باکس راوسته، دې ته وایي ډیزاین موډ. دې کې زه اوس ډیزاینینګ کولی شم. دا موږ سره ډیزاینینګ موډ دی. بل موږ سره دی رن ټایم. رن ټایم دې ته ویلی شي چې کله تاسو فار ایگزامپل ډیزاین موډ نه چیک ایسته کوئ او دې ځای کې پکې لیکل کوئ، اټس کالډ رن ټایم. دې ته وایي رن ټایم. او بل موږ سره دی بریک موډ. بریک موډ ته به زه راشم ویژوال بیسک ته یا الټ F11 به پریس کړم او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دلته زه ودرېدم، هلته ما چیک وکړو. چې کله ما هلته چیک وکړو زه ورته وایم چې همدغه چې کوم میکرو ده دا راته دې ځای پورې رن کوه، له دې ځای څخه لاندې راته مه ځه. نو ته به اوس راشې رن ته ګورې ورته رن. چې کله ما رن کړ نو اټومیټیکلي ما ته دا دې ځای پورې رن شو او لاندې راته لاړ نه شو. چې دا تاسو دې ځای کې هم کتلی شئ ټوګل بریک پوینټ F9 شارټ کټ دی. یا زه ته وایم چې څومره هم ما بریک پوینټ جوړ کړي دي ټول راته کلیر کا، کلیر آل بریک پوینټس، کنټرول شفټ F9 شارټ کټ دی درته کلیر کی. بس رن کلیک کا اټومیټیکلی به تاسو ته رن شي. صحیح ده که نه؟ بیا همدغه ډیولپر ټایپ کې موږ سره مختلف قسمه ګروپونه دي: کوډ، ایډنس، کنټرولز، XML، پروټیکټ، ټمپلیټس. کوشش به زه دا کوم چې تاسو ته په ډیولپر ټایپ کې 2 یا 3 ایگزامپلز درکړم او نور پوره کوډینګ او پوره انفارمیشن به موږ انشاءالله په ایکسل پروګرام کې او ایکسس پروګرام کې زده کوو.